السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلام ډیرو محترمو مسلمانانو، دا موږ تاسو چې نن سبا په کومه میاشت کې ورځ شپې سبا کوو دې ته ویل کېږي د شعبان میاشت. خو په دې میاشت کې ځینې مسلمانان داسې کارونه کوي، داسې عبادتونه کوي چې دا اصل کې په اسلام کې ثابت نه دي، خو خلکو یا د ځانه جوړ کړي دي او یا په کمزورو احادیثو باندې استدلال کړی دی. یو په دغه کارونو کې دا دی چې د شعبان د 15 ورځ باندې خلک روژه نیسي او د دې په شپه باندې خاص عبادتونه کوي، او دا شپه ډیره مشهوره د خلکو مابین کې. څوک ته د برات شپه وي، څوک ته د دعا شپه وي، څوک ته د برکت شپه وي، او څوک ته د بخښنې شپه وي، څوک ته د تقدیر شپه وي. مختلف نمونه ورله ورکړي دي. که څوک د دې نه تپوس وکړي چې تاسو ولې دا عبادتونه کوئ، نو هغې ځینې دلیلونه ذکر کوي چې یاره دا په پلانکي حدیث د شپې فضیلت راغلی دی او په پلانکي کې راغلی دی. که هغه حدیث موږ تاسو راجمع کوو، هغه تقریبا 4-5 حدیثونه دي. اولنی حدیث دا دی چې علي رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: اذا كانت ليله النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. کله چې د شعبان 15 شي نو تاسو په دغه شپه باندې تلبنځونه وکئ، وصوموا نهارها، او په دغه ورځ باندې تاسو روژې ونیسئ. فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا. د شعبان چې کله لمر ډوب شي نو الله رب العالمین د دنیا اسمان ته راښکته کیږي او دا خبره کوي: الا من مستغفر فاغفر له. داسې څوک شته چې مانه بخښنه غواړي چې زه ته بخښنه وکم. الا مسترزق فارزقه. داسې څوک شته چې مانه رزق غواړي چې زه ته رزق ورکم. الا مبتلا فاعافيه. ایا داسې څوک شته چې په یو غم کې، په یو مصیبت، په یو مرستیا کې راګیر وي چې زه ته د هغې نه نجات ورکم، زه ته صحت ورکم. الا كذا الا كذا. ایا داسې څوک شته، ایا داسې څوک شته حتى يطلع الفجر، تر دې پورې چې سبا راوخیږي. رواه ابن ماجه والبيهقي. دا حدیث چې کوم دی دا ابن ماجه روایت کړی دی او دغه رنګ امام بيهقي په شعب الایمان کې روایت کړی دی. بل حدیث چې دغه خلک په استدلال کوي هغه د علي رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله عنه ته فرمایلی دي چې کله د شعبان 15 شپه شي نو ته د سل رکعات المنځ وکړه. چا چې په دې کې سل رکعات المنځ وکړه او په هغې کې زر کرته قل هو الله احد سورت ویله نو قضى الله له كل حاجه طلبها. دی انسان چې څه حاجت د الله نه غوښتی الله رب العالمین به ولا پوره کی په دغه شپه باندې. بل دریم حدیث چې خلکو په استدلال کړی دی او دا ډیر مشهور حدیث دی، هغه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها فرمایي: ان الله تعالی ينزل ليله النصف من شعبان. د شعبان په 15 شپه الله رب العالمین دا راښکته کیږي الى السماء الدنيا، د دنیا اسمان ته راښکته کیږي. فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب. د بنو کلب د قبیلې چې کومې ګډې او چیلې او بزیدي د هغې باندې چې څومره ویښته ولاړ دي د هغې په مقدار او د هغې نه د ډېرو خلکو ته الله رب العالمین بخښنه کوي. څلورم حدیث چې خلک په ډېر استدلال کوي هغه د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله لا يطلع في ليله النصف من شعبان. الله رب العالمین د شعبان په 15 شپه خلکو ته راښکاره کیږي. فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاهر. الله رب العالمین ټول خلکو ته بخښنه کوي مګر مشرک ته نه کوي بخښنه، او دغه رنګ هغه کس ته نه کوي چې هغه نور خلکو سره په زړه کې بغض او کینه او حسد ساتي. پنځم حدیث چې خلک په استدلال کوي د دې 15 د شعبان د فضیلت په باره کې هغه دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من احیا لیلة العید و لیلة النصف من شعبان. چا چې د اختر شپه په ویښه تېره کړه او چا چې د شعبان شپه په ویښه تېره کړه، په دې کې عبادت وکړه، د الله نه دعاګانې وغوښتلې، په دې کې تلاوت وکړه، په دې کې اذکار وویله، نو لم يمت قلبه في يوم تموت فيه القلوب. په هغه ورځ باندې به د دې انسان زړه دا به مړ نشي په کومه ورځ چې د خلکو هغه زړونه هغه مړه کېږي. مقصد دا چې په دې کې هم یو قسم ته فضیلت ته اشاره ده. که موږ تاسو د مخکني احادیثو ته وګورو او د محدثونو اقوالو ته په دې کې وګورو نو موږ تاسو ته به دا خبره ثابت شي چې دا حدیث یا کمزوري دي او یا دا حدیث چې کوم د موضوعي دي خلکو د ځانه جوړ کړي دي. د دې باره کې تقریبا د امام بخاري رحمه الله، امام دارقطني رحمه الله، او دغه رنګ امام بيهقي رحمه الله، ابن الجوزي، دغه رنګ جمال الدین الزیلعي، دغه رنګ الحافظ العراقي، ابن رجب الحنبلي، دغه رنګ امام بدر الدین العیني او د شیخ ابن باز او د شیخ البانی او شیخ شعیب الارنوط رحمهم الله جميعا. د دې ټولو اقوال د دې احادیثو په باره کې دا چې یا خدا حدیث کمزوري دي او یا بالکل موضوعي دي، خلکو د ځانه جوړ کړي دي. نو دې د وجې نه اوس موږ دا خبره داسې کوو چې په دې شپه باندې عبادت کول یو خاص څه دپاره په دې شپه باندې راجمع کېدل دا په اسلام کې نه دي ثابته. ولې؟ ځکه چې موږ تاسو کله عبادت کوو نو د عبادت دپاره 2 شیان لازم دي. یو شرط دا دی
چې دا عبادت موږ تاسو کوو دا به د الله رب العالمین د پاره وي، بالکل په دې کې به شرک نه وي، په دې کې به ریا نه وي، په دې کې به سمعت نه وي، په دې کې به د بل چا د مخ د لټولو مقصد نه وي، صرف او صرف مقصد به پکې الله رب العالمین وي. دویم شرط چې په عبادت کې د هغې وجود لازم دی، هغې ته ویل کېږي اتباع النبي صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع کول، د هغې په لاره باندې د هغې په طریقه باندې هغه عبادت کول. که اوس وطن په موږ او تاسو کې راولګېږي او د ماسپښین فرض المنځ چې کوم د 4 رکعات هغه چې نازې شپږ کوم زما الله سره مینه ډېره ده، زه دا غواړم چې زه عبادت ډېر وکړم، نو موږ به ورته ویو چې دا خبره دی بالکل غلطه ده. ځکه که ته دا مونځ د الله د رضا دپاره کې، ته د الله رب العالمین سره د مینې د وجې نه کې، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې چونکې نه دی برابر، نو دې ته موږ عبادت نشو ویلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. څوک چې داسې یو کار وکړي، داسې عبادت وکړي، داسې یو عمل وکړي چې په هغې باندې موږ امر نه دی کړی، نو فهو رد، دا خبره په دې باندې رد ده، د هغې لپاره څه اعتبار په اسلام کې نشته دی. نو دې د وجې نه داسې کارونه په شعبان په میاشت کې کول چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي، نو دا کول نه دی پکار. ځکه په ځای د دې چې انسان د ثواب په نیت وکړي، هغې د اجر په نیت وکړي، هغې د عذاب نه د خلاصون په نیت وکړي، انسان په برعکس ګناهګاریږي او الله رب العالمین په دې انسان ته سزا ورکړي. د وجې نه که موږ تاسو عبادت کوو، نو موږ به تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به کوو، موږ تاسو به په هغه طریقه کوو په کومه طریقه چې موږ تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی، او دغه طریقه موږ تاسو ته صحابه رضی الله عنهم بیان کړی ده، موږ تاسو ته ذکر کړی ده. دې د وجې نه یو داسې کارونه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان په میاشت کې کول، هغه مختلف کارونه دي چې یو هغه کار چې ډېر په رسول الله صلی الله علیه وسلم ټینګارې پې کړی دی او ډېر په پابندۍ سره هغه کار کړی دی، هغې ته ویل کېږي روژه نیول. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کیفیت موږ او تاسو ته ذکر کوي چې هغې به په شعبان کې څه کول. عائشه رضی الله عنها فرمایي ولم اره صام من شهر قط اکثر من صيامه من شعبان، چې ما هیڅ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دی لیدلی چې هغې به ډېرې زیاتې روژې نیولې د شعبان د میاشت نه. مقصد دا چې په شعبان میاشت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې زیاتې روژې به نیولې، د هغې به ډېر اهتمام کوو او په هغې باندې به لکه خپل امت ته هم امر کوو، لکه مخکې راځي. بیا فرمایي کان یصوم شعبان كله، کان یصوم شعبان الا قلیلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم د شعبان میاشتې اکثره حساب روژه نیوله، اکثره حساب په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه و. دا حدیث بخاری او مسلم او دغه رنګې سنن اربعو کې دا راغلی دی. نو موږ تاسو له د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه اتباع راته پکار ده. دغه رنګ یو بل حدیث چې په هغې کې هم دا خبره ذکر کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شعبان په میاشت کې ډېرې زیاتې روژې نیولې، هغه د اسامه بن زید رضی الله عنه حدیث ته چې هغه فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې لم ارک تصوم من شهر من الشهور ما تصوم شعبان. اې د الله رسوله ما خو ته کله داسې نه لیدلی چې ته د شعبان د میاشت په شانتې په نور میاشتو کې روژې ونیسي او ته داسې روژه شي. نو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته جواب راکه ذاک شهر یغفل الناس عنه، دا داسې میاشت ده د شعبان میاشت په دې کې ډېر خلک غافلی. بین رجب و رمضان، دا داسې میاشت چې د رجب او د شعبان په مابین کې ده، نو ډېر خلک په دې کې غافلی. د څه نه غافلی؟ څوک پکې صحیح عبادتونه پکې نه کوي، څوک پکې صحیح روژې پکې نه نیسي، څوک پکې الله رب العالمین ته اوس لکه د رمضان میاشت دی، نو ټول ماحول داسې شي چې ټولنه داسې شي چې په هغې کې ډېر عبادتونه کوي، جوماتونه پکې آباد شي او د قرآن کریم درسونه پکې، او خلک پکې صدقې او خیراتونه او زکاتونه ورکوي، او خلک پکې ذکر اذکار پکې ډېر کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شعبان په میاشت کې اکثره خلق غافل وي، وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، او دا داسې مبارکه میاشت چې په دې کې د الله رب العالمین ته د بندگانو اعمال پورته کیږي. واحب ان يرفع عملي وانا صائم، او زه دا غوره ګڼم، زه دا خوښه ګڼم چې زما عمل په داسې حالت کې الله رب العالمین ته اوچت کړی شي چې زه په دغه حالت کې روژه یم. دې د وجې نه زموږ ستاسو د عملونه چې موږ تاسو کوو درنو مسلمانانو ورونو، دا په مختلفو وختونو کې الله رب العالمین ته پیش کیږي. دا کله هر دوشنبه او هر پنجشنبه دا الله رب العالمین ته پیش کیږي، او کله په شعبان کې پیش کیږي، په هغه شپو کې په هغه وختونو کې الله رب العالمین ته پیش کیږي په کومو کې چې صحیح حدیث ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. دغه رنګ موږ تاسو ته په دې میاشت کې عام عبادتونه کوم چې مثال د قرآن کریم تلاوت دی،
دا موږ تاسو له کول پکار دي ځکه چې په دې کې ډیر زیات فضیلت راغلی دی. دغه رنګې د اسکارو ډیر خیال ساتل پکار دي. هغه اسکار چې کوم سحر او بیګا ویل کیږي د منځونو نه وروسته چې کوم اسکار ویل کیږي د هغې ډیر خیال وساتو. دغه رنګې هغه اسکار کوم چې د خاص وخت لپاره یا د خاص ځای لپاره ثابت دي. اوس لکه مثال موږ تاسو چې کله وده کیږو یا چې کله د خوب نه راپاڅېږو یا چې تشناب ته ځو چې د تشناب نه کله راوځو یا چې د خپل کور نه بهر ځو یا چې کور ته راځو یا مثال جومات ته ځو یا چې چا سره مخامخ کیږو یا چې کله چې اذان واورو یا دا مختلفو وختونه دي چې په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خاص دعاګانې او خاص اذکار دغې نه ثابت دي. نو د دې ډیر خیال ساتل پکار دي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو د شعبان په میاشت کې د رمضان دپاره تیاری د مخکې نه ونیسو. زموږ ستاسو د دنیا چې کوم مصروفیات دي هغه څه ناڅه راکم کو او داسې نه چې بیا په رمضان کې په هغې کې مصروفه شو او عبادتونه رانه پاتې شي. موږ تاسو یو څو اساسي کارونه دا وکړو چې د اسلام په اساسي خبرو باندې ځان پوه کړو. لکه اسلام څه ته ویل کېږي، د اسلام څه معنا ده، د اسلام څه ارکان دي. مثال کلمه طیبه څه ته ویل کېږي، د هغې څه معنا ده، د هغې څه ارکان دي. لا اله الا الله محمد رسول الله د دې څه معنا ده، د دې څه ارکان دي، د دې څه مقصد دی چې په دې باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. دغه رنګې په مانځه باندې ځان پوه کړو چې مونځ مثال څه ته ویل کېږي، د هغې وختونه وپېژنو، د هغې طریقه وپېژنو، د هغې په معنا باندې ځان پوه کړو. زموږ ستاسو ډېر مسلمانان دي هغه راځي همداسې جومات کې ودرېږي او نه په دې باندې پوهېږي چې زه دا څه وایم او د دې څه مقصد دی او دا زه د څه لپاره کوم. زموږ ستاسو ډېر مسلمانان عبادتونه د عادت د وجې نه کوي، د مور او پلار د یېرې د وجې نه کوي، د مشر ورور د یېرې د وجې نه کوي، د استاد د یېرې د وجې نه کوي. نو دې د وجې نه زموږ ستاسو په عبادتونو کې هغه خوند نه وي. کله چې موږ تاسو عبادت د دې د وجې نه وکړو چې زه د الله رب العالمین د یېرې د وجې نه کوم، الله رب العالمین په موږ ته امر کړی دی زه د عبادت دې د وجې نه کوم، نو موږ تاسو به الله د دې په خوند باندې به پوه شو، د هغې په مقصد باندې به پوه شو. دغه رنګ موږ تاسو د زکات په معنا باندې ځان پوه کړو. زکات څه ته ویل کېږي؟ دا لازمه نه ده چې خامخا به ته نصاب ته به ستا مال به رسېږي او ته به د هغې نه پس به زکات ورکوې. نه، که د زکات وستې نه کېږي عامه صدقه خلکو ته ورکوه، عام یو د مسلمانانو سره ښېګړه کوه. دغه رنګ موږ او تاسو د رمضان په معنا باندې ځان پوهېږو چې موږ تاسو دا روژه نیسو، دا ولې نیسو، د دې څه مقصد دی، د دې څه احکام دي، د دې چې کوم هغه بنیادي خبرې دي چې موږ او تاسو په دې باندې ځان پوه کړو. دغه رنګ یو بل عبادت چې هغې ته ویل کېږي حج، د هغې په مقصد باندې ځان پوهېږو چې موږ ولې حج کوو، حج د څه لپاره کېږي، د هغه په کومه طریقه لکه ځان ته خبر کړو. اگر که په موږ تاسو باندې دا فرض نه وي، مثال موږ تاسو وس نه وي، نو په موږ تاسو باندې دا بیا فرض نه دی، خو چې موږ تاسو کم از کم په دې باندې ځان پوه کړو که نه. دغه رنګ موږ تاسو د ایمان په معنا باندې ځان پوه کړو. ایمان څه ته ویل کېږي، د ایمان کوم ارکان دي. لکه موږ دا خبره کوو زما په الله باندې ایمان دی، د دې څه معنا ده. یا موږ تاسو دا خبره کوو چې د الله رب العالمین په ملایکو باندې ایمان، د دې څه معنا ده. ملایکې څوک دي، دا د څه لپاره الله رب العالمین پیدا کړي دي، په دې باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. د الله په کتابونو باندې ایمان، د دې څه معنا ده، په دې باندې ځان خبر کړو. د الله کتابونه کم کتابونه الله رب العالمین را لېږلي دي، په کوم پیغمبرانو باندې نازل کړي دي. دغه رنګې موږ تاسو د تقدیر په معنا باندې ځان پوه کړو. الله رب العالمین موږ ستاسو چې څه کارونه په دې ټوله دنیا کې کېږي، هر وخت چې کېږي، هر ځای کې چې کېږي، دا الله رب العالمین لیکلي دي. د دې لپاره یو خاص تقدیر دی چې د دې تقدیر په معنا باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. انسانانو ته چې کومې خوشحالۍ او کوم غمونه، کوم تکلیفونه او کومې خوښۍ، کوم نعمتونه او کوم عذابونه چې انسانانو ته رسېږي، دا هر څه الله رب العالمین لیکلي دي. د قیامت ورځ باندې ایمان لرل، د دې څه معنا ده، قیامت ورځ څه ته ویل کېږي، دا څنګه راځي، قیامت ورځ باندې به څه کېږي، د قیامت نښې او نښانې څه دي، په دې باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. د هغې کومې مرحلې دي. دغه رنګې موږ تاسو دا کوشش وکړو د قرآن کریم چې کوم آخري 10 سورتونه دي هغه په حفظ باندې یاد کړو، په یاد کړو، د هغې په معنا باندې موږ تاسو ځان پوه کړو. ځکه موږ تاسو ټول عمر کې یو قل هو الله احد یاد کړی، یا انا اعطیناک الکوثر هم یاد کړی. د دې سورتونو فضیلت او د دې مقام په خپل ځای، خو داسې به نه کې چې ستا اوس 50 کاله او 80 کاله عمر دی، ته په ټول عمر کې دغه 2 سورتونه وې په مانځه کې یا والعصر، داسې نه کول پکار. ځکه دا نور قرآن کریم هم د الله رب العالمین د خوا نه راغلی دی. موږ تاسو له په دې باندې ځان پوهول، د هغې په یادو باندې یادول، د هغې په مقصد باندې ځان پوه کول، دا په مانځه کې ویل، دا موږ تاسو له پکار دي. او کوشش دا وکړئ مسلمانانو ورونو چې کله د خیر د خبرې نه ځان خبرو چې دا نور مسلمانانو ته ورسوئ. الله مو خوشحاله لره. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.